بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو ملګرو، هیله ده چې روغ و جوړ به وئ. دا دی نن هم درس ده. په تېر درس کې مو د صفت یا adjective په اړه کې خبرې وکړې، تعریف مو وکړه، او نن په نهم درس کې verb یا فعل پېژنو، تعریف یې کوو چې verb څه شي ته وایي یا فعل. فعل معنا کار. Verb is a word which shows an action, existence and state of being. Verb is a word which shows an action, existence and state of being. verb هغه لفظ ده، هغه کلمه ده کوم چې مونږ ته عمل ښیي، موجودیت یا موقعیت ښیي او مونږ ته د چا حالت ښیي. for example tell ویل یا خبرې کول، go تلل، teach درس ورکول، speak خبرې کول. ټول شی دي وربونه دي. دا یو کار د خبرې کول، دا یو کار د go تلل، دا یو کار د teach درس ورکول، دا هم یو کار د څه شی دی verbs په انګلیسي کې ورته وایي، پښتو کې ورته فعلونه وایي. نو موږ د څه شی ښیي؟ درې شیزونه: action, existence and state of being. تاسو دې مثالو ته وګورئ بیا پوهیږئ. he speaks Pashto very well. he speaks Pashto very well. هغه په پښتو باندې ډېرې ښې خبرې کوي. he دلته څه شی شو؟ دا په دویم درس کې ویلو د parts of speech. he پکې pronoun شو. speaks شو verb شو. Pashto very well. he speaks Pashto very well. دلته موږ ته څه شی وښودو؟ action یې دلته موږ ته وښودو، عمل یې موږ ته وښودو. او دویم مثال ده I am at home. I am at home. am پکې دلته verb شو. موږ ته څه شی وښودو؟ موږ ته یې موقعیت وښودو. چېرته ده؟ کور کې یم. I am at home. زه په کور کې یم. am پکې verb شو. he is unhappy. he is unhappy. هغه خفه ده. is پکې verb شو. unhappy خفه، دا پکې adjective صفت شو. نو he is unhappy دلته موږ ته څه شی وښودو؟ state یې موږ ته وښودو، حالت یې وښودو چې سره کوم حالت کې ده؟ خفګان حالت کې ده. نو speaks کې دلته موږ ته action، دلته موږ ته existence او دلته هم موږ ته state of being وښودو. نو ور موږ ته څه شی ښیي؟ همدا درې شیزونه: موقعیت، action عمل، state حالات. او نور به په راتلونکي درسونو کې انشاءالله ور باره کې پراخه خبره کوو چې دلته ولې am verb ده، is verb ده، څومره ټایپس لري، هغه به په راتلونکي درسونو کې خبره کوو. د لغتونو برخه ده. اولنی لغت ده analysis. analysis analysis معنا تحلیل کول، شننه کول یا سپړنه یا څېړنه. and او animal معنا حیوان. another یو بل، another یو بل. answer جواب. any کوم یو. anyone هر یو. anyone هر یو. analysis and animal, another, answer, any and anyone. جملو برخه ده. دوه جملې بیا هم دي. don't throw away the time. وقت مه ضایع کوه، وخت د لاس مه ورکوه. do you hear me زما غږ اورې؟ زما غږ اورې؟ نو دا و د نن ورځې درس چې محدودانې جملې وې. ور باره کې مې خبرې وکړې چې ورب څه شي ته وایي، فعل ته وایي، موږ ته څه شی ښیي؟ اکشن عمل ښیي، اګزسټنس موجودیت او موقعیت ښیي، انسټیټ آف بینګ موږ ته د یو چا حالت ښیي. لکه هی از اټ هوم هغه په کور کې ده، نو دلته موږ ته څه شی وښودو؟ موجودیت یې وښودو. I am unhappy زه خفه یم، موږ ته څه شی وښودو؟ دلته یې سټیټ وښودو. نو he speaks Pashto very well هغه پښتو ښې خبرې کوي، دلته موږ ته اکشن وښودو. همداسې مې اووه دانې لغات وویې، دوه دانې همدا جملې چې don't throw away the time او do you hear me. هیله ده چې درس یې رسم یاد کړی وي. دا درس هم په ډېر ښه انداز سره یاد کړئ. تر سباني درس مو په پاک رب سپارم. ښې چارې. بای